په دنیا کې هیڅ مدي شاید د دې ارزښت نه لري چې له امله یې خپلوانو مسلمانانو ورونو سره اړیکې غوڅې کړو. عمر ډېر لنډ او د دې لپاره هیڅ نه دی چې په کینه او بدنیتۍ ځای شي. ژوند ډېر چټک دی ځکه باید ریښه استفاده وکړو. مرګ د هر انسان انتظار کوي. یوه شېبه هم ځان مه غمجن کوئ. د الله تعالی عبادت او ذکر مه قطع کوئ. خوشحاله ژوند وکړئ او د الله تعالی له نعمتونو خوند واخلئ. کله چې ستاسو پر مخ د ځمکې دروازې وتړل شي، پام دې وي چې الله تعالی درته د اسمان دروازې پرانیزي. دا د دې لپاره چې الله تعالی ته رجوع وکړي، ځکه کیدای شي ستا او د خالق ترمنځ دې فاصله پیدا شوې وي او پروردګار دې غواړي ستا غږ واوري او تا بېرته خپل لوري ته ورتلو ته اړ کړي. که تا له ستونزو الله تعالی ته پناه وروړه، هغه به ستا ضعف په قوت، فکر په شتمنۍ او ډار به دې په ډاډ بدل کړي او ټولې ستونزې به دې په ښه ډول سره حل کړي. که د خوښیو او نیکمرغیو یوه دروازه دې پر مخ وتړل شي، ګنې نورې پرانیستل کیږي. دا باور ولره. رحمان بابا څومره ښه ویلي، که دې تمه د بنده له دره پرې کړه، بادشاهي دې مبارک شه که ګدای.